که تاسو واقعي غواړئ چې انګلیس زده کوئ نو دا ویډیو مو نه مس کوئ. په دې ویډیو کې موږ لس هغه جملې ایکسپلین کړي دي چې تاسو یې هره ورځ وایي. هر چا سره پرې خبرې کولی شئ او خپل انګلیش لا بهتر کولی شئ. که ستاسو شوق دا وي چې انګلیش ژبه زده کوئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. په دې ویډیو کې موږ د انګلیش لس هغه بنیادي جملې راوړي دي چې سره به تاسو یوازې انګلیش زده نه کوئ بلکې په انګلیش باندې به خبرې هم وکړئ. یعنې دا هغه جملې دي چې تاسو یې هره ورځ وایي. هر چا سره پرې خبرې کولی شي او خپل انګلیش مو ډېر زیات د بهتر نه هم بهتر کولی شي. نو راځئ چې سټارټ واخلو او هغه جملې زده کړو. الله ویلینګ انشاءالله. کله چې موږ پښتو کې وایو چې انشاءالله په انګلیش کې وایو چې الله ویلینګ. الله ویلینګ I will succeed so soon. انشاءالله زه به ډېر ژر بریالی شم. الله ویلینګ I will succeed so soon. انشاءالله زه به ډېر ژر بریالی شم. ټرسټ وردي د اعتبار کولو قابل. په پښتو کې موږ وایو د اعتبار ورډ یعنې د اعتبار کولو قابل. په انګلیش کې ورته وایو ټرسټ وردي. His father is not trustworthy. د هغه پلار د اعتبار کولو قابل نه ده. یعنې د هغه پلار داسې یو کس دی چې په هغه د اعتبار وړ نه دی. نمبر 3 by God. په الله مې د قسم وي. په پښتو کې موږ وایو چې په الله مې د قسم وي. په انګلیش کې وایو by God. By God, one day I will take revenge from my opponents. په الله مې د قسم وي چې زه به یوه ورځ د خپلو دښمنانو نه بدل اخلم. By God, one day I will take revenge from my opponents. په الله مې د قسم وي چې زه به یوه ورځ د خپلو دښمنانو نه بدل اخلم. نمبر 4 scared. یریدل. په پښتو کې موږ وایو یریدل. په انګلیش کې وایو scared. I was scared when I saw the ghost in the movie. زه ویریدم کله چې ما په فلم کې پیری وکړ. یعنې زه وډار شوم چې کله ما په فلم کې پیری ولید. I was scared when I saw the ghost in the movie. زه ویریدم کله چې ما په فلم کې پیری ولید. Ghost پیری ته وایي. نمبر 5 hard working. محنتي. په پښتو کې موږ وایو محنتي یا زحمتکش. په انګلیش کې ورته وایو hard working. His mother is a so hard working woman. د هغه مور یو محنتي ښځه ده. His mother is a so hard working woman. د هغه مور یو زحمتي یا محنتي ښځه ده. نمبر 6 by the way. په هغه وخت کې. کله چې موږ په پښتو کې وایو چې په هغه وخت کې نو په انګلیش کې ورته وایو by the way. په هغه وخت کې. If you can't give me money by the way I will start. که ته ماته پیسې نشې راکولی په هغه وخت کې به زه خفه شم. By the way. If you can't give me money by the way I will start. که ته ماته پیسې نشې یعنې ته نشې کولی ماته پیسې راکړې په هغه وخت کې به زه خفه شم. By the way په هغه وخت. opportunity. موقع. کله چې موږ پښتو کې وایو چې موقع راکړه په انګلیش کې ورته وایو opportunity یعنې موقع. Thanks for giving me an opportunity. ډېره زیاته مننه چې ماته یو موقع راکړه. یعنې ستا شکریه ادا کوم چې ماته یو موقع راکړه. Thanks for giving me an opportunity. ډېره زیاته مننه چې ماته یو موقع راکړه. opportunity وایي موقع ته. impossible. ناممکن. په پښتو کې موږ وایو ناممکن ناشونی یعنې نه کېدونکی. په انګلیش کې وایو impossible. I think this work is impossible. زه فکر کوم دا کار ناممکن دی. I think this work is impossible. زه فکر کوم چې دا کار ناممکن دی. impossible ناممکن ته وایي. bet. لږ شان. په پښتو کې موږ وایو چې لږ شان. په انګلیش کې وایو bet یعنې لږ شان. work on Amazon is a bit dangerous. په امازون کې کار کول لږ شان خطر لري. یعنې په امازون کې کار لږ شان خطر دی. work on Amazon is a bit dangerous. په امازون کې کار لږ شان خطر لري. last example stale. اوس هم. په پښتو کې موږ وایو چې اوس هم. په انګلیش کې وایو stale. he is still tell lie. هغه اوس هم دروغ وایي. تاسو چاته وایي یا په پښتو کې چې هغه اوس هم دروغ وایي. هغه د خپلو دروغو نه دی اورېدلی. اوس هم دروغ وایي. په انګلیش کې وایو he is still tell lie. هغه اوس هم دروغ وایي. دا وی د انګلیش لس هغه بنیادي جملې چې موږ هر چا سره وایو. هر چا سره په انګلیش خبرې کوو او زه باوري یم چې دا به تاسو ډېرې زیاتې په کار راشي. هر چا سره به تاسو استعمال کوئ. یعنې ستاسو انګلیش به ډېر زیات بهتر شي. موږ هر وخت هڅه کوو چې تاسو داسې جملې داسې الفاظ راوړو چې هغې سره ستاسو روزمره انګلیش ستاسو د انګلیش ویلو ارمان هم پوره شي او انګلیش مو هم زده شي. یعنې انګلیش مو زده هم وي او په انګلیش باندې به خبرې هم کوئ. دغه لس جملې ستاسو به ډېر زه په چیلنج سره درته وایم چې دا به ستاسو ډېرې زیاتې په کار راشي. که غواړئ چې انګلیش دا به په خپل کور کې د موبایل له لارې زده کوئ نو زموږ دغه یوټیوب چینل
سره خامخا یو ځای شئ، لایک او کمنټ هم هېر نه شي او د نورو سره هم شیر کړئ. موږ ستاسو سپورټ ته ډېر زیات ضرورت لرو.